معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. دیارلسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو وویل شوکت بیګ وویل اوس چې زه پر څه افسوس کوم دا دی چې خپل یو ډېر غوره دوست او ملګری مې خپل سیال او رقیب باله. میرزا حسین بیګ رښتیا ویل چې په بنګال کې یوازې یو ځوان ژړېدلی دی او هغه معظم علي دی. قدرمنو اوریدونکو، معظم علي وویل د بنګال په زرګونو ځوانان تر ما غوره دي چې یو یې له هغوی نه ته یې. شوکت بیګ وویل معظم علي، زما باور دی چې ژوندی پاته سوم نو موږ دواړه به یو د بل ډېر ښه ملګري وو، خو زما وروستی منزل رانږدې سوی دی. اوس که میرزا حسین بیګ وای نو ما به ورته ویلي وو چې هڅه مې کوله معظم علي له ځانه جوړ کړم، خو دا زما ناپوهي وه. انسان له خپل ځان سره عجیبې خبرې کوي. یوه ورځ هغه وه چې ما ته ستا نوم د کنځلو په څېر و. معظم علي، بده مه ګڼه، اوس چې زه دا خبرې درته کوم نه پرې شرمېږم. پر ما دا خبره ډېره بده لګېدله چې تا د میرزا حسین بیګ ګاونډی یې او د کلي هر سړی دې ستایي. ما تر ننه پر حق نه ده لیدلې، خو چې د هغې په اړه مې له خپلو خویندو او مور نه څه اورېدلي، زما په زړه کې د دې احساس را پیدا کېدو لپاره بس و چې د داسې انجلۍ سره شریک ژوند د ژوند تر ټولو ستره نیکمرغي ده. پر ما دا خبره ښه نه لګېدله چې دا داسې یو سړی وپېژني چې تر ما د زیاتو ښو صفتو خاوند وي. میرزا حسین بیګ چې له ما سره د فرحت د کوزدې نه منکر سو، دا زما د ژوندانه تر ټولو لویه ماته وه. ما ته د دې ماتې تر ټولو له غم وتلی اړخ دا و چې زما په پرتله یې د یوې غریبې کورنۍ هلک غوره بللی و. د خپل مور او پلار له خبرو زما دا باور سو چې د فرحت مور او پلار ستا په لور مات دي. بیا چې ته بېدرکه سوې، زه پر دې وپوهېدم چې له مخې مې یو غر لیرې سو، خو له فرحت سره تر کوزدې وروسته هم زما خوشحالي نیمګړې وه. کله کله مې داسې ګڼله چې زه به دې ته معظم علي نه سم. بیا چې زموږ د واده د نیټې د ځنډولو په اړه میرزا حسین بیګ چې کوم لیک لیکلی و هغه مې چې ولوست، داسې مې احساس کړه چې ما ته د بې پروایي، بې غیرتي او بې همتي پیغور راکوي. کوم وخت چې له کور را روان سوم نو دا نیت مې و چې کومه ورځ د بري له رپاند بیرغ سره بېرته راستون سم او د شهرت، عزت او نومیالیتوب په سلګونو توجونه د فرحت په پښو کې انبار کړم. ته به زما پر دې حماقتونو پورې وخاندې. معظم علي وویل نه شوکته، زه پوهېږم چې ستا په سینه کې یو ښکلی زړه دی، خو کاشکې ما تر دې وړاندې تا ته ویلی سوای چې زه کومه فرحت پېژنم له هغو انجونو سره توپیر لري چې د خپل ژوندانه ملګري له نورو انسانانو سره پرتله کوي. شوکت بیګ وویل ته هغه پېژنې او ته مینه ورسره لرې؟ معظم علي ټول بدن ولړزېده، جګ سو او ویې ویل شوکته د خدای لپاره داسې خبرې مه کوه، هغه ستا لپاره ده او زه د هغې په اړه فکر کول هم ګناه بولم او ته به ډېر زر روغ سې. چې کله روغ سې نو کور ته به دې واستوم. شوکت بیګ وویل اشنا دا خبرې هېڅ ګټه نه لري، زه پوهېږم چې بیا به کور ته ولاړ نه سم. ما دا خبرې د دې لپاره ونه کړې چې ستا زړه وځوروم، یوازې د دې لپاره مې وکړې چې د زړه بوج مې سپک سي. ما د یو داسې سړي پر خلاف په خپل زړه کې د کینې او سیالۍ جذبه درلوده چې باید د هغه سره مې مینه کولی. معظم علي، ته انسان نه یو فرشته یې، کاشکې دلته اوس د افضل خور وای او ما دا ورته ویلی سوای چې زه ستا راتلونکي یو غوره انسان ته سپارم او درنه ځم. شوکت بیګ دا وویل او د معظم علي لاس یې په لاس کې ونیوی. د معظم علي په سترګو کې اوښکې راډنډې سوې او د شوکت بیګ پر شونډو یو مسکا غوړېدلې وه. معظم علي تر ډېره پورې بې حرکته ناست و. د هغه په لاس کې د شوکت بیګ لاس ورو ورو سوسېده، د هغه ساه شلېدله. معظم علي طبیب ته ورغږ کړ. طبیب راغلی، د شوکت بیګ پر رګونو یې لاس کېښود او په غمجنه لهجه یې وویل د زکندن راغلی دی. بیا تر ډېره وخته زکندن په حالت کې پروت و او د شپې په وروستي برخه کې چې کله کلانه بهر په کومه ونه کې د قمري غږ د سهار د راتلو پیغام ورکاوه، شوکت بیګ د خپل ژوندانه سفر پای ته ورساوه.
انا لله و انا الیه راجعون. قدرمنو اوریدونکو، له لمر ختونه لږ وروسته شوکت بیګ خاورو ته وسپارل سو او ملګري یې د بیرته ستنېدو تیاري کوله. معظم علي د شوکت بیګ د پلار او میرزا حسین بیګ په نامه لیکونه ولیکل او هغوی ته یې وسپارل. سبا ته معظم علي 1000 تنه سپاره له ځانه سره واخیستل او په مراټانو پسې ووتل او 2 میاشتې په سهاجي غرونو او ځنګلو کې په هغوی پسې وه. چې له دې سفر نه وزګار او بیرته راستون سو نو 400 تنه بندیان ورسره وه. تر دې وروسته نږدې 1.5 کال د په سرحد کې په مهمو ځایو کې دفاعي کلاګانې او چوڼۍ جوړولې او د مراټیانو له لاسه د تباه شوي کلیو په بیا آبادولو بوخت و. بیا د میربدن په نامه یو غوښتنلیک واستوه او 1 میاشت په رخصتي مرشد آباد ته روان سو. هلته چې ورسېد خبر سو چې علي وردي خان د مرګ پر بستره پروت دی او سراج الدوله میرمدن او د هیواد څو نور مشران مرشد آباد ته راغوښتي دي. د میرزا حسین بیګ په اړه خبر سو چې 2 اونۍ مخکې په کښتۍ کې د حج او د خدای د کور د زیارت لپاره تللی دی. معظم علي په خپل کور کې 5 ورځې تېرې کړې وې چې علي وردي خان مړ سو او د مرشد آباد اوسېدونکو داسې ګڼله چې د بنګال هغه پوخ دیوال راولوېدی چې دوی د ازادۍ او خوندي پاتې کېدو تر ټولو ستر ضمانت باله. د مرشد آباد په جماعتو کې علي وردي خان ته د بخښنې او د بنګال نوی واکمن سراج دولت ته د بریاو دعاګانې کېدلې. د علي وردي خان له مرګ 3 ورځې وروسته معظم علي له میرمدن سره ولیدل چې له ډاګۍ نه راوغوښتل سو او د بنګال د پوځ مشري وروسپارل سوه. تر دې لیدو وروسته دی خپلې مور ته راغلی او ویې ویل مورجانې زما رخصت یې منسوخ کړی دی او سبا وختي به له دې ځایه روانېږم. مور یې په غمجنه لهجه ورته وویل ما ګمان کوه چې سراج الدوله او میرمدن به تا ته په مرشد آباد کې کوم منصب درکړي. معظم علي ځواب ورکړ مورجانې هلته زما تلو ته اړتیا ده. ما له میرمدن نه غوښتنه کړې وه چې یوسف ورور مې له ډاګۍ نه دلته راوغواړي او هغه مې دا خبره منلې ده. مور یې وویل زویه زه له یوې مودې راهیسې چورتونه وهم چې د میرزا حسین بیګ کره ورسم او ستا او فرحت د کوزې په باب څه ورته ووایم. دا اوس د فرحت مور سره ولیدل او بیرته ستنه سوه. د هغې له خبرو داسې ښکارېدله چې د حج له سفر نه مخکې میرزا حسین بیګ د فرحت په باب زموږ له لورې څه پیغام انتظار کوه. ما ویل خورې ما خو هره ورځ د معظم علي پلار دې ته هڅاوه چې له میرزا صاحب سره خبرې وکړي خو هغه دا حوصله نه درلوده. اوس که تاسو چمتو یاست نو زه خو به همدا اوس پر کلي شیریني وویشم. خو دې ځواب راکړ چې باید له حج نه د میرزا صاحب تر راستنېدو پورې انتظار وکړو. معظم علي له شرم او حیات نه په ټکه لهجه وپوښتل مورجانې فرحت څنګه ده؟ مور یې ځواب ورکړ فرحت له 2 اونۍ راهیسې لږ ناروغه وه اوس خو روغه رمټه ده. 2 ورځې وروسته معظم علي سرحدي کلا ته رسېدلی و. قدرمنو اوریدونکو، د علي وردي خان له سترګو پټېدو سره د جنوبي هند ایست انډیا کمپنۍ د بنګال پر خلاف د دسیسو جال وغوړاوه. د انګریزانو سوداګري ماڼۍ پر کلاګانو او وسله کوټونو باندې بدلې سوې او هغو د اقتدار وږیو بخت ازموینکو چې د قوم ازادي او عزت یې د سوداګري مال باله له انګریزانو سره جوړجاړی وکړ. سراج الدوله د انګریزانو د نیت او ارادو په اړه هیڅ غلط اټکل نه کاوه. دی چې پر تخت کښېناست تر ټولو لومړی خپل پام ایست انډیا کمپنۍ ته واړاوه. انګریزي سوداګرو له بنګال حکومت سره خپل پخواني تړونونه هیر کړل. پر پوځي خوځښتونو بوخت وه. له هغوی سره د سولې خبرو هیڅ ګټه نه درلوده او سراج الدوله پر دې باوري سو چې د بنګال د حکومت نوي دعواداران یوازې یوه پوځي ماته سیمې لارې ته راوستلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د علي وردي خان له سترګو پټېدو سره د جنوبي هند یعنی ایست انډیا کمپنۍ د بنګال پر خلاف د دسیسو جال وغوړاوه. د انګریزانو سوداګري ماڼۍ پر کلاګانو او وسله کوټونو باندې بدلې سوې او هغو د اقتدار وږیو بخت ازموینکو چې د قوم ازادي او عزت د سوداګري مال باله له انګریزانو سره جوړجاړی وکړ. سراج الدوله د انګریزانو د نیت او ارادو په اړه هیڅ غلط اټکل نه کاوه. دی چې پر تخت کښېناست تر ټولو لومړی خپل پام ایست انډیا کمپنۍ ته واړاوه. انګریزي سوداګرو له بنګال حکومت سره خپل پخواني تړونونه هیر کړل. پر پوځي خوځښتونو بوخت وه. له هغوی سره د سولې خبرو هیڅ ګټه نه درلوده او سراج الدوله پر دې باوري سوی و چې د بنګال د حکومت نوي دعواداران یوازې یوې پوځي ماته سیمې لارې ته راوستلی سي. ځکه خو یو ورځ د پریټ ویلیام سپین پوستو ساتونکو د بنګال د زمري چیغې اورېدلې. معظم علي له 2 میاشتو راهیسې پر لویدیځ سرحد خپلې مورچلې نیولې وې.
دته چې د انګریزانو په اړه د سراج الدوله ارادې معلومې سوې نو میرمدن ته لیک واستاوه چې نور سرحدي سیمو ته څه خطر نشته، ځکه خو زه غواړم چې له انګریزانو سره په دې جګړه کې له شریکېدو وخت راکړې. تر څو اونۍ پورې د ده د غوښتنې څه ځواب رانغی چې دی ډېر ناارامه و. یو ورځ د میدناپور د پوځي سالار له لوري دا خبر راغی چې سراج الدوله پریټ ویلیم بندر نیولی دی او له هغو نه 4 ورځې وروسته دته د میرمدن لیک راورسېد چې په هغو کې لیکلي وه چې موږ انګریزانو ته له عبرته ډکه ماته ورکړه، خو ته داسې مه ګڼه چې په دې بري کې ستا برخه نسته. د انګریزانو پر خلاف موږ یوازې یوه جګړه ګټلې ده، خو د دې لپاره چې بنګال د دوی د ملک نیولو له هوسه وژغورو ښایي دغسې ډېرې جګړې وکړو او په هغو کې یوازې هغه وخت کې بریالي کېدی سو چې زموږ سرحدي سیمې د مراټانو د بریدونو خوندي وي. تا ته یو مهمه دنده سپارل سوې ده او تا هر وخت ځان د دې دندې حقدار ثابت کړی دی، ځکه خو زما هیله ده چې تر څو پورې له انګریزانو سره زموږ جګړه پای ته نه ده رسېدلې ته د بنګال پر لویدیځه دروازه پیاره کوه او زه ستا پر څېر هوښیار سړي ته د دې ویلو اړتیا نه وینم چې تر جنګېدونکو سرتېري ډېر ځله د هغه سپاهي کار سخت وي چې په چوپه خوله پیاره کوي. 2 میاشتې نورې تېرې سوې او معظم علي له دې پرته په نور څه خبر نه و چې سراج الدوله پر انګریزانو د پرېکنده یرغل لپاره تیاری نیسي. یوه ورځ دته د خپل پلار لیک راورسېد، په هغه کې لیکلي وه چې میرزا حسین بیګ له حج نه بېرته راستون سوی دی او هغه هیله لري چې ته د څو ورځو لپاره دلته کور ته راسې. هغه د میدناپور پوځي سالار ته د 1 میاشتې رخصت خواست وکړ، خو په جواب کې ورته ولیکل چې په اوسني وضع کې تا ته د 1 ورځې لپاره هم رخصت امکان نه لري. سراج الدوله په 2 اونیو کې د ننه له ما نه 15,000 تنه سپاره غوښتي دي چې باید مرشد آباد ته یې واستوم. هغه دا نه دي ویلي چې د څه لپاره یې غوښتي دي، خو د سرلښکر له لیک نه مې اټکل دا دی چې په نږدې ورځو کې له انګریزانو سره پرېکنده جګړه کېدونکې ده، ځکه خو زه غواړم چې تا تر څه مودې پورې انتظار وکړه. که وضع ښه سوه نو بیا به دې د 1 میاشتې پر ځای 2 میاشتې رخصت درکړم. سمدستي د 15,000 سپرو د پوره کولو لپاره ستا کسانو ته اړتیا ده، ځکه خو د دې لیک په درسېدو سره خپل زیات سرتېري مرشد آباد ته واستوه. له ځانه سره بس همدومره سرتېري پرېږده چې د سرحد او کلا د ساتنې لپاره ډېر ضروري وي. معظم علي ته دغه لیک راورسېد. 500 تنه سرتېري د کلا د ساتنې لپاره او 300 تنه سرتېري شاوخوا په وړوکو چوکیو وګومارل او پاته پوځ یې د خپل یوه تجربه کار منصبوال په مشري مرشد آباد ته واستوه. 2 اونۍ معظم علي ته د مرشد آباد په اړه هېڅ خبر رانغی چې دی ډېر ورته ناقراره و. یو ورځ د خپل پلار لیک ورته راورسېد، هغه لیکلي وه: زه سراج الدوله د خپل ساتونکي کنډک لوی قمندان ټاکلی یم. افضل او یوسف هم د ساتونکي پوځ افسران ټاکل سوي دي. موږ ته یې تر 4 ورځو پورې له دې ځایه د کوچ امر کړی دی. که خدای کول ته به په نږدې وختو کې واورې چې بنګال مو د جنوبي هند له کمپنۍ نه د تل لپاره ژغورلی دی. تر دې لیک وروسته 2 اونۍ نورې تېرې سوې او معظم علي ته د جګړې په اړه هېڅ خبر رانغی. یو ورځ د شپې په وروستۍ برخه کې دی په کلا کې په خپل هستوګنځي کې ویده و چې پهردار راپاڅوه او خبر یې ورکړ چې مراټانو د سرحد پر یوه چوکۍ ناڅاپي یرغل کړی او 10 تنه سرتېري یې وژلي دي. معظم علي په بیړه لاندې راکوز سو. 2 تنه سرتېري چې له هغې سرحدي چوکۍ نه راترشېدلي وه د کلا په انګړ کې ولاړ وه. معظم علي له هغوی نه د یرغل په اړه پوښتنې کولې چې د دروازې له لوري بل پهردار راغلی او ویې ویل چې یو بهر یو سرتېری ولاړ دی، وایي چې زموږ چوکۍ هم مراټانو نیولې ده. معظم علي سمدستي 300 تنه سرتېرو ته د تیارېدو امر وکړ. بیا یې پهردار ته وویل: که ته هغه پیژنې نو دننه یې راپرېږده. پهردار وویل: صاحبه زه هغه پیژنم، او په منډه د دروازې په لور ولاړې. لږ ځن وروسته یو تن نګوشیدار د کلا انګړ ته راننوت. معظم علي 2 ګامه وړاندې ورغلی او ورته یې وویل: ته ټپي یې؟ سپاهي وویل: نه صاحبه زه له کلا نه 1 میل لرې له آس نه وغورځېدم. معظم علي ترې وپوښتل: ته له کومې چوکۍ راغلی یې؟ سپاهي وویل: ښاغلیه زه د شمال لوري له 3مې چوکۍ نه راغلی یم. مراټانو په ناخبرۍ کې برید راباندې وکړ او زموږ زیاتره کسان یې ووژل. زما نور پاتې ملګري پر یوه او بلې لوري وتښتېدل. ما ته پر آس د سپرېدو مکه په لاس راغله. معظم علي یو بوډا منصبدار ته مخ ور واړوه، ویې ویل: عبدالرحمانه داسې ښکاري چې مراټانو په پراخه یرغل لاس پورې کړی. کېدای شي چې په دې جګړه کې پر ما 2 ورځې تېرې سي. زما په غیاب کې به د دې کلا ساتنه ستا پر غاړه وي. ته همدا اوس ټولو چوکیو ته دا حکم واستوه چې په کلا کې راټول سي.
که د مراټیانو شمېر زیات و نو زه به ډېر زر بیرته راستون سم. موږ باید د بهر نه سمدستي د کومې مرستې په تمه نه سو. که مراټیان مخکې راغلل نو دا کلا به زموږ وروستی مورچل وي. لږ ځنډ وروسته معظم علي له 300 سپرو سره له کلا نه روان سو. پر سرحدي سیمو د یرغل کوونکو مراټیانو شمېر له 1000 تنو نه زیات نه و. هغوی د خپل زور ښودلو پر ځای په دې نیت راغلي وه چې د سرحدي سیمو ساتونکو ځواک معلوم کړي. سهار وختي له کلا نه 2 میله لیرې د مراټیانو له 2 ډلو سره د معظم علي د سرتیرو نښتې راغلې. هغوی له معمولي مقابلې وروسته 15 تنه مړي پرېښودل او وتښتېدل. تر دې وروسته دوی ته 2 میله لیرې د مراټیانو د یوې بلې ډلې خبر راغلی. دوی له 4 لوریو هغوی را ایثار کړل او وسلې غورځولو ته یې اړ ایستل. د مراټیانو د ناڅاپي یرغل نه ویرېدونکو سرحدي خلکو خپلې کلي پرېښودل، خو معظم علي چې پر وخت ځوابي یرغل راوړ د هغوی مورال یې بیرته اوچت سو او بیرته خپلو کورونو ته ستانه سول. یو ماښام کوم 50 تنه مراټیان د یوه کلي په لوټولو بوخت وه. معظم علي خبر سو او هلته یې ځان ورورساوه. له هغوی نه یې 10 تنه ژوندي ونیول. د دې له رسېدو مخکې مراټیانو د کلي د ملک د 50 زامنو په شمول 10 تنه نور کلیوال هم وژلي وه چې د هغوی یوازنۍ ګناه دا وه چې د مراټیانو په لاس یې د 2 انجونو بې ادبي کول په چوپه خوله نه شوی زغملی. معظم علي ټوله شپه په دې کلي کې تېره کړه چې سهار سو د شاوخوا کلیو خلک یې راجغونډ کړل او هغوی ته په وینا کې وویل د غلو او لوټمارانو په وړاندې د پسونو په څېر تښتېدونکو ساتنه او ژغورنه د پوځ کار نه دی. د پوځ مرسته یوازې هغو خلکو ته ګټوره کېدای سي چې د مړنیو په څېر ژوند او مرګ غواړي. ځکه خو زه تاسو ته دا مشورت درکوم چې تاسو له دې لوټمارانو او غلو نه د ژغورنې لپاره خپلې د اتلوګه سرتېرې ډلې جوړې کړي. بیا یې بنجانو ته مخ ور واړوه. ویې ویل له تاسو وینو زبېښونکو ځناورو سره د جنګي بنجانو چلند نشي کېدلی. زه تاسو دې خلکو ته سپارم چې د ځوانو زامنو او وروڼو ارواوې یې د بدل چغې وهي. دې ته به ووایم چې تاسو د کوم انساني چلند حقدار ونه بلې. زه غواړم چې ستاسو نور ملګري راسي او له دې کلي نه د باندې هغوی ستاسې مړي په ونو کې ځوړندې وویني. 1 ساعت وروسته چې کوم وخت معظم علي له دې کلي نه روان سو نو ځایي خلکو 10 تنه مراټیان له کلي نه بهر په ونو کې راوځړول. تر 2 ورځو پورې په مختلفو سیمو کې پر ونو پورې راځړېدلي مړیو دا ګواهي کوله چې د سرحد ساتونکي پر دې سیمو تېر سوي دي. نږدې په 20 ورځو کې دننه پر سرحدي سیمو کې د بشپړ امن له ټینګولو وروسته معظم علي بیرته کلا ته راستون سو. هغه له خپل مرستیان نه وپوښتل له مرشد آباد او یا میدناپور نه څه احوال راغلی دی. هغه ځواب ورکړ نه صاحبه. قدرمنو اورېدونکو 2 ورځې وروسته له میدناپور نه یو پوځي سالار چې هاشم خان نومېده له 10 سپرو سره راورسېد او معظم علي ته د میدناپور د پوځي سالار له لوري یو لیک ورکړ. د لیک مضمون داسې و: تا ته چې لیک ورسېد د کلا ساتنه هاشم خان ته وسپاره او میدناپور ته ځان راورسوه. زه غواړم په څو مهمو خبرو له تا سره مشوره وکړم. معظم علي د لیک له لوستلو وروسته هاشم خان نه پوښتنه وکړه له مرشد آباد نه د جګړې په اړه څه خبر راغلی دی؟ هاشم خان ځواب ورکړ د جګړې په باب موږ خبر نه یو، خو له مرشد آباد نه یو ځانګړی استاذ د میدناپور پوځي سالار ته راغلی و. فکر کوم چې هغه کوم مهم خبر راوړی و، خو د هغه له راتلو وروسته لږ ځنډ وروسته سالار موږ دې لوري ته راواستولو. ما ته دا معلومه نه سوه چې هغه به څه خبر راوړی و. سالار پر دې هم ډېر ټینګار کوه چې تاسو سمدستي ځان میدناپور ته ورسوئ. معظم علي وویل که هغه ټینګار نه وای کړی هم ما به ځنډ نه وای کړی. زه چې هلته ځم د مرشد آباد له لوري احوال ته ناکراره یم. نږدې نیم ساعت وروسته معظم علي له خپلو سرتیریو او منصبدارانو سره خدای پاماني وکړه او پر آس یې پښه واړوله. 4 تنه ځوانان له ده سره ملګري وه. دوی به له کلا نه کوم 4 میله لیرې وتلي وه چې یو ډېر ګړندی سپور یې ولید چې د دوی په لور روان دي. چې کله د هغوی تر منځ کوم 200 گزه واټن پاته سو یو ملګري یې ورته وویل صاحبه دا خو لکه چې عبدالله خان دی. معظم علي لږ وړاندې ولاړ او آس یې ودراوه او را روان سپاره ته یې په لاس اشاره وکړه. عبدالله خان له څه مقدمې پرته ترې وپوښتل ته چېرته روان یې؟ معظم علي ځواب ورکړ زه میدناپور ته ځم، ته د کور په باب احوال راکړه. عبدالله خان د معظم علي په پوځ کې د 50 تنو یوې ډلې قمندان و. په مرشد آباد کې هم د هغه کور د معظم علي دی د کور په ګاونډ کې و. نږدې 3 میاشتې په رخصت تللی و. هغه د ځواب پر ځای له آس نه پلی سو او ځوړند سر د معظم علي په مخ کې ودرېد. معظم علي بیا ترې وپوښتل عبدالله څه خبره ده؟
عبدالله سر اوچت کړ او په سترګو کې اوښکې ډنډې وې. معظم علي په اندېښنه ترې وپوښتل عبدالله څه خبره ده؟ عبدالله په سلګیو سو ویې ویل ما ډېر بد خبر راوړی دی. ته د میدناپور پر ځای نیغ خپل کور ته ولاړ سه. مرشد آباد لوټ سو. معظم علي له آس نه پلی سو او عبدالله یې په دوړ لاسو کې ونیوی، جټکې ورکولې او چیغې کړې د خدای لپاره راته ووایه څه خبره ده؟ عبدالله خان په ډېر زحمت خپلې چیغې را ایثار کړې، ویې ویل ستا پلار جان او یوسف شهیدان سوي دي، افضل هم شهید سوی دی. ما ګمان کاوه چې ته به په هر څه خبر وې. موږ جګړه وبایلله، میرجعفر بنګال پر انګریزانو وپلوره. معظم علي تر ډېره ځای پر ځای ولاړ و. دته د خپل پلار، ورور او افسر پر مرګ باور نه سوی کېدلی، خو د بنګال د پوځ ماته یې زړه نه سوی منلی. دا په دردناکه لهجه پوښتنه وکړه سراج الدوله چېرته دی؟ زموږ پوځ څرنګه ماته وخوړه؟ عبدالله خان وویل د سراج الدوله په اړه زه همدومره خبر یم چې له ماتې وروسته بیرته مرشد آباد ته راستون سوی و او بیا په شپه کې له هغه ځایه ووت. معظم علي وویل دا هېڅکله نسي کېدلی، زه د انګریزانو په لاس د سراج الدوله پر ماته هېڅ باور نسم کولی. عبدالله خان وویل موږ ته انګریزانو ماته نه ده راکړې، موږ د خپلو غدارانو په لاس مات سو. میرجعفر له انګریزانو سره د بنګال معامله کړې ده، میرمدن شهید سوی دی. میرجعفر پوځي سالاران له ځانه سره ملګري کړي دي. کوم وخت چې زموږ بری ډېر نږدې و دی له انګریزانو سره ملګری سو. زه په دې جګړه کې شریک وم. دغه د غداري او خیانت نندارې مې په خپلو سترګو لیدلې. زموږ توپخانه چوپه وه، زیاتره سپاره مو له ډګر نه لیرې ولاړ وه. د سراج الدوله د ګوتو په شمېر پوځیانو خپل ټټر سپر کړي وو او ګولې یې خوړلې راغورځېدل. موږ تر روسي وخته داسې فکر کاوه چې زموږ توپونه به ناڅاپه وغړمبېږي او زموږ سپاره به ناڅاپه پرېکنده یرغل راوړي او د سترګو په رپ کې به دښمن تر پښو لاندې دیل کړي. خو دا چاته معلومه وه چې موږ د پلاسي په ټګر له پله ایښودلو نه مخکې جګړه بایللې وه. ما په خپلو سترګو یوسف او افضل ولیدل چې راولوېدل او ساوې یې ورکړې. ستا پلار جان چې ټپې ټپې مرشد آباد ته راورسېد، زه ورسره ملګری وم. سراج الدوله له ځانه سره خپلې ماڼۍ ته ورسره بوتلی. بیا د شپې په وخت کې چې هغه له مرشد آباد نه ووت نو ستا پلار جان یې خپل کور ته ورساوه. نیمه شپه هغه ساه ورکړه چې بیا د کلي خلکو ماته وویل چې تا خبر کړم. معظم علي خپلو ملګرو ته وویل نور دې ته اړتیا نسته چې موږ میدناپور ته ولاړ شو، تاسو بیرته خپلې کلا ته ستانه سئ، زه به مرشد آباد ته ولاړ سم. عبدالله ستا نیت څه دی؟ هغه ځواب ورکړ زه له تا سره یم. د مرشد آباد په لور له څو پړاوونو مزله وروسته معظم علي دا خبر واورېد چې سراج الدوله وژل سوی دی. میرجعفر د لارډ کلایو تر سرپرستۍ لاندې د بنګال حکومت سمبال کړی دی او په مرشد آباد کې د سراج الدوله پلویان یو پر بل پسې نیسي. قدرمنو اوریدونکو، یوه شپه چې شړکنده باران اورېده، معظم علي او عبدالله خان د خپل کلي چوپو کوڅو ته ننوتل. د عبدالله خان کور په مخه کې و. معظم علي د هغه د کور په مخ کې له آس نه پلی سو. ویې ویل عبدالله ته دې کور ته ولاړ سه، ویده سه، زما آس کوم سره بوزه. عبدالله خان آس تر جلب ونیوی او د کور په لور روان سو. په چوپه او چاره کوڅه کې معظم علي یوې او بلې خواته وکتل او بیا د خپل کور دروازه وشرنګوله، خو هېڅ ځواب یې رانغلی. بیا صابر ته غږونه وکړل خو غږ یې په ستوني کې ونه شد. د انګړ دیوال ډېر لوړ نه و. له څو شېبو انتظار وروسته پر دیوال ورواوښت او انګړ ته کوز سو. د کور د نارینهو برخه تیاره وه او د کوڅې په څېر دلته هم 24 اوبه راټولې سوي وې. معظم علي په مخامخ دیوال کې له یوې پرانیستې دروازې نه دننه ننوت. دا د لندني پور د یو کونج په خونه کې رڼا ولیدله. د خونې دروازه او کړکۍ یې پرانیستې وې. د رڼا خونې په لور چې د معظم علي ورتلې پښې رژېدلې. دا هغه کور و چې تل به پکې د ده هرکلی په کړه سند او خنداګانو کېده. د تور په برېښنا کې دته پسنې پور تر حجرې هم ډېر ویجاړ او خفه ښکاره سو. معظم علي هڅه وکړه چې نوکر ته چیغه وکړي خو غږ په ستوني کې ونه شد. بیا ګړندي ګامونه واخیستل، وړاندې تېر سو او د برنډې نه وړاندې د کونج خونې ته ننوت. څو شېبې وروسته په خونه کې چوپ او بې حرکته درېدلی و. د مور پټې سترګې پر بستره پرته وه. د ډېوې په تیته رڼا کې د هغې رنګ تک ژړ ښکارېده. هغه ښځه چې روغتیا یې د ګاونډیو پیغلو ارمان و اوس د هډوکو تش کلبوت ښکارېده. یو عمر خوړلې ښځه د هغې تر څنګ پر یوه کرسۍ ناسته وه. هغې چې معظم علي ولید یوې خواته سو او په سلګو یې پیل وکړ. معظمه زویه، ستا کور لوټ سوی دی
او بیا د هغې اسولې په سلګیو او سلګۍ په کریژو بدلې سوې. امینې سترګې وغړولې. معظم علي مورې چیغې وهلې او وړاندې ورغلی. مور یې لاسونه وغځول او د بسترې تر څنګ ونډه ووهله او سره د مور په غېږه کې کښېښود. امینې د معظم علي پر سر لاس راتېر کړ او د هغه له سترګو اوښکې راوخوټېدلې. مور د خپلو چیغو پر ایسارولو ټول بدن رېږېده. ویل یې زما بچیه، زما نازولې، ته دې توپان ته راغلې. زما باور و چې ته به خامخا راځې. ما یوازې ستا انتظار کوه. ستا پلارجان هم ستا انتظار کوه، خو ته رانغلې او یوسف زموږ د یوه انتظار هم ونه کړ. معظم لومړی څو سلګۍ ووهلې او بیا پرېکنده په ژړا سو. مور یې په خپل رژېدلي لاس د هغه لاس ونیوی او پر خپلو شونډو یې کښېښود. معظم خپل سر راپورته کړ او بل لاس یې د مور پر تندي کښېښود. ویې ویل مورجانې ستا تبه ده، زه طبیب درته راولم. صابر چېرته دی؟ مور یې وویل صابر همدا اوس چک سو. هغه له څو شپو راهیسې نه و ویده سوی او د طبیب راوستلو ته اړتیا نسته. حکیم احمد خان هر ورځ دلته راځي. نن ماښام یې هم زه ولیدلم او لاړی. معظمه له ما سره ژمنه وکړه چې دلته به نه پاته کېږي. هغوی وړمه ورځ زموږ د کور د لټون لپاره راغلي وه. ستا د پلار او یوسف ټوپکونه یې ورسره یوړل. ګاونډیان اوس زموږ کور ته له نږدې راتلو ویلېږي. د حسن بیګ لور او ښځه زما ډېر خیال کوي. که هغوی حمیده نه وی را استولې نو ښایي ما تر اوسه ستا انتظار نه وی کړی. له صابر پرته زموږ نور ټول نوکران له ویرې تښتېدلي دي. زما په څېر حسن بیګ هم پر بستره پروت دی، خو پر حد سهار او ماښام زما لیدو ته راځي. زویه زموږ په څېر د هغوی کور هم ویجاړ سوی دی. معظم علي وویل مورجانې ما هر څه اورېدلي دي. عبدالله خان په لاره کې راسره ملګری سو. مور یې ورته وویل یوسف او افضل د پلاسې پر ډګر ښخ دي. کاشکې زه له مرګ مخکې یو ځل هلته ورغلی وای. حسن بیګ وغوښتل چې هلته ولاړه سي، خو هغه ته امر سوی دی چې له کور نه ونوځي. میر جعفر د ده جایداد هم ترې ضبط کړی دی. هغوی له دې ځایه د هجرت نیت کړی دی. زه غواړم چې ته هم د دوی سره ولاړ سې. معظم علي وویل مورجانې چې کله ته د سفر جوګه سې نو موږ به یوه شپه هم دلته پاته نه سو. مور یې بوډۍ ښځې ته وکتل. ویې ویل حمیدې تا هم له 2 ورځو راهیسې خوب نه دی کړی. ولاړه سه، د څنګ په خونه کې ویده سه. حمیده جګه سوه او د دروازې په لور ولاړه، خو چې بهر ته یې وکتل بېرته مخ راواړوه. ویې ویل باران تم سوی دی، زه کور ته ځم، که راته اړتیا سوه راومې غواړئ. حمیده له خونې ووتله او د معظم علي مور له لږ ځنډ وروسته وویل زویه پر کرسي کښېنه، زه ډېرې خبرې در سره لرم. معظم علي پر کرسي کښېناست او د مور پر رګونې ګوتې کښېښودلې. ویې ویل مورجانې تبه دې ډېره ده، زه به حکیم راولم. مور یې لاس ونیوی. ویې ویل نه ته خامخا راته کښېنه. معظم علي وویل نو صابر به واستوم. مور یې وویل حاکم دوا راکړې ده او لاړې زویه، نور به هغه څه وکړی سي. ته خو زما خبره واوره. په طبیله کې د اخورونو په ښي لوري کونج کې له وروستي موږي سره ستا امانت ښخ دی، هغه راوباسه. داسې شی دی چې په کار به دې راسي. ما نن نیت کړی و چې صابر ته ووایم، خو د خدای شکر دی چې په خپله راغلې. هغوی چې تلاشي ته راغلل نو زه ویرېدم، خو ستا د پلارجان نظر رښتیا و. که ما هڅه کړې وای چې د کور په کومه ګوښه کې یې پټ کړم نو هغوی ټول کور ډېر ولټاوه. هغوی دا ګمان کوه چې سراج الدوله ستا پلار ته څه شي پرېښودل او لاړی. ظالمانو ان ستا کتابونه هم ورسره یوړل. هغوی غوښتل چې له ما نه ډېرې پوښتنې وکړي، خو حکیم احمد خان ورته وویل چې دا مري مه یې پتنګوئ. د میر جعفر زوی میرن ورسره و. هغوی د حسن بیګ کور ته هم ورتللي وه. هغه په بستره کې پروت و. د فرحت مور میرمرن ته بد رد وویل. هغه پر مخ پر څپېړه ووهله چې فرحت وړاندې سوه نو هغه یې ورسره تېرې ټېل وهله او وغورځېده. معظم علي له ډېرې غوسې خپلې شونډې وچیچلې، سترګې یې د سکروټو په څېر تکې سرې سوې. مور یې ورته وویل زویه نور په دې وطن کې د عزت او شرافت لپاره ځای نسته. پر مرشد آباد د خدای قهر رانازل سوی دی. حسن بیګ ته به د علي وردي خان وزیران سلام کوه. افضل او آصف به له سراج الدوله سره لوبې کولې او نن د میر جعفر په څېر د ذلیل انسان له لاسه د هغه مور او خور عزت تر ګواښ لاندې دی. معظم علي له رژېدونکي شونډو نه دودونکی غږ ووت. مورې زه تر دې زیات څه نسم اورېدلی، زه به له هغوی نه د ټولو ظلمونو بدل اخلم. مور یې ورته وویل نه معظمه، ته به له ما سره ژمنه کوې چې دلته به نه اوسېږې. ستا پلارجان د مرګ پر مهال همدومره ویره درلوده چې ته به احساساتي سې او خپل ژوند به په خطر کې وغورځوې. بیا به په دې نړۍ کې هېڅوک نه وي چې زموږ نوم واخلي. زما تر مرګ وروسته به له دې ځایه چېرته لیرې ځې او هغه امانت به خامخا در سره یوسه. په کار به درسي، ښایي پر هغو له حسن بیګ سره هم مرسته وکړې. هغه ډېر ګرانبیه غمي دی او ما خپله ګاڼه او څه اشرفۍ هم ورسره شخې کړي دي، خو څوک باید درنه خبر نه سي.
قدرمنو اوریدونکو دا چې نور څه حالات مخته راځي دا به په راتلونکو برخو کې واورو. تر هغه وخته مو په پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.